او بھائی صاحب صبر 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 یو دوه درې مهم خبرې کوو بیا بالکل تا ته اجازت دی بالکل زما دا ویډیو چې کوم دی نو دا سکرول کا ویړوه که د دې کې ستا دپاره د مطلب څه نو هله خبره داسې ده وروره زمونږ چې څومره انډسټریز دي نو هغه په دې وخت کې ولاړې دي که په مردان کې وګورې د ټولو نه سیوا موږ سره چې نږدې وې نو هغه په مردان کې وې هغه ټولې تقریبا بندې دي که د ماچس کمپنۍ وې که رحمان کاټل میل و او په داسې ټوبیکو میل و داسې چې کوم دی شوګر میل یې واخله نو هغه ټول بند دي او په دې یو کمپنۍ کې چې کوم دی نو 3-4 هزار کسان به ډایرکټ اینډ ډایرکټ په جاب کو دا 3-4 هزار کسان په یو کمپنۍ کې دا به صرف 3-4 هزار دپاره د هغې د روزۍ ذریعه نه وه بلکې دا 3-4 هزار خاندان و چې د هغې چوله به په دې بلېده او هغه ټول هر څه چې کوم دي نو هغه بند شوي دي وروره په دې وخت کې چې کوم دی بس کم کسان چې په بار ملکونو کې دي نو بس صرف په هغې باندې نن سبا کار روان دی ځکه چې پوسټونه نوې راغلي هم نه دي او که راغلي هم دي نو په هغې باندې د ژوند د کم ضروریات چې دي نو هغه هم پرې ډېر په مشکله پوره کېږي خواهشات خو ډېره لرې خبره ده ضروریات څه دي هغه دارو درمند دي او رزق دی نو والله ښې هغه هم ډېر په مشکله باندې پوره کېږي سخت حالات دي او د دې د وتو تاسو ته پته شته دی ما ډېرو کسانو نه تپوس وکړو ویم د دې به څه خل جوړېږي یار لکه ټیک ته مونږ ته سرکار هماغسې اپروچ نشي کولی نو دې وخت کې څه پکار دي نو دا به راته کمنټ کې ضرور ووایو انشاءالله په دې به زه نیکسټ ویډیو هم کوم پوره تفصیل کې به هم پویه کوم او که انشاءالله تاسو لږ سپورټ وکړو مونږ سره څه به مونږ کوو نو انشاءالله کار به جوړېږي او وبه وینئ یو داسې پلان مې روړی دی د خیره چې انشاءالله دا غربت به ختمیږي نو د دې د پورې دا صرف یو شارټ غونته کې ویډیو و انشاءالله امید لرم چې په نیکسټ ویډیو زما چې کومه اپلوډ کېږي نو هغې ته انتظار وکړئ هغې کې به د سره پوره په تفصیل باندې خبرې کوم صحیح ده دا چې دې خوا ته باغازو ته راغلي ډېر زیات ستړی شوی یم دا ملګري راسره دي دا ګواه دي څنګه بس اوس روان یو ښه ګاډی مې لوډ کړی دی بس سلام